پرون په ثوابۍ کې په 10 بجې چې د مکمل تور باندې تیاره جوړه شو وجي چې مکمل تور باندې تیاره و چې موټر سایکل چې کوم روانه وي کوم گاډي چې روانه راغو چې دي نو هغه لیټونه لګول په لیټونه باندې تل جی خلک مکمل تور باندې ریدل او په جمعاتونو کې اعلانونه شوي چې قیامت ده او نپلونه وکړي ټول خلکو نپلونه شروع کړو او تسبیح راغستې وي او هغه نه پس چې د ملګرو هغه تلاوتونه شروع کړو ملګرو ته چې د پرون نه پایست چې دا ویډیوګان او دا تصویران ډیر زیات اپلوډ کیږي د دې اصل حقیقت سره ملګرو پرون چې د 14 منټ او 10 بجې چې ده نو په ثوابۍ کې مکمل تور باندې تیاره شوی و مکمل تور باندې تیاره و چې موټر سایکل ته هم لار نه کارېدل هغه خپل لیټونه ولګول گاډو خپل لیټونه ولګول ملګرو دا تقریبا د 35 منټ پورې چې مکمل تور باندې تیاره و نو خلک چې په جمعاتونو کې اعلانونه وکړل چې تاسو چې د دواګانې وکړي بالکل قیامت ته مکمل تور باندې تیاره شو لکه څنګه چې د شپې څنګه تیارې داغه نه پس چې د ملګرو ول تقریبا 35 منټ پس چې دا نو یو جاکړ لاغه یو توپانی جاکړ لاغه داغه نه پس چې د تیز باران شروع شو غالي و شو ملګرو تاسو ته تصویر ښکاري وای دا غالي دومره تیز وره د کنه چې د روډونو مکمل تور باندې چې دي نو ډک شول کنه گاډي پکې نشو غوته بیا سرکاري ماشينري رالی او ماشينري چې دي نو مکمل تور باندې چې دي نو هغه چې دي نو هغه صفاک له دغه نه پس چې دي ویرانه شو را شوخه مکمل تور باندې په ثوابۍ کې چې دي نو پرون قیامت تیر شوی د ملګرو نو به توبه د دې په تاریخ کې په اول ځل داسې وشوخه په دنیا کې چاته په یو ملک هم داسې نه شوخه چې د ورځې په 10 بجې باندې چې دي یو داسې واقعي راغلی د داسې د ورځ چې نو شپې ته وخت دی قیامت بالکل را نږدې دی کنه ملګرو په ثوابۍ کې پرون دا واقعي راغل وکنه تاسو به هم چې د مدت وریږي چې داسې واقعي راغل 14 منټ او 10 بجې باندې چې دا نو د تیاره شروع شو تقریبا د 49:10 پورې چې دا مکمل تور باندې 49:10 نه پس چې دا نو د تیاره ختم شوله او داسې غالي وشول چې هغه څوک اغوښتل نه شو جی ملګرو دا تصویرونه او دا ویډیوګانې په دې ټیک ټاک باندې په دې فیسبوک او په دې یوټیوب باندې اپلوډ کیږي واصل حقیقت دا دی چې پرون داسې چل شوی دی په تاریخ کې په اول ځل داسې شوی دی چې ټوله دنیا حیرانه شوې ده چې داسې د ورځې داسې تیاره شوه کنه چې ټول خلک دومره ویرېدل کنه چې په سجده باندې مجبور شول په سجده باندې مجبور شول په جمعاتونو کې اعلانونه شروع شول جی دا په ثوابۍ کې پرون دا واقعه راغلی ده جی افسوس خبره ده چې موږ د الله رب العزت نه یریږو وسم موږ له پکاره کنه چې الله رب العزت ته رجوع وکړو الله رب العزت زموږ نه خپه شوی د موږ ټول له پکاره ده کنه دا په موږ باندې یو عذاب راغلی ده کنه دې عذاب نه چې موږ له چې ټول جمعاتونو ته ځو کنه نن سبا چې نوجوان دي کنه د کرکټ دار سبا کوي او چرته هم جمعات ته نشي نو پکار ده چې موږ ټول جمعاتونو ته رجوع کړو د الله پاک نه د خپل ګناهونو معافي وغواړو ځکه چې داسې واقع راځي سړی ډېر زیات ویریږي یار پرون د قیامت نشانه او ملګرو پرون قیامت تیر شوی دی په ثوابۍ کې